خبر رئیس الوزرا زلزلې ځپلو سره 1 میلیارډ افغانۍ مرستې منظور کړي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د افغانستان رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخونزاده پکتیا او خوست ولایتونو کې له زلزلې ځپلو سره 1 میلیارډ افغانۍ نقدي مرستې منظور کړي دي. په دې غونډه کې د رئیس الوزرا زیانمن کورنیو د ژورې همدردۍ او تسلیت څرګندولو ترڅنګ د ځانمنو ته د استګي لپاره 1 میلیارډ افغانۍ نقدي مرستې منظور کړي دي. نو موړي د لوړپوړو پلاو ته د دند وسپارله چې زیانمن شوي سیمې له نږدې وګوري او قربانیان د کورنیو سره همدردي او خواخوږي وکړي. هغه دغه راز مسؤلیتونو ته لارښوونه وکړه چې د ټپیانو درملنې او د 1 میلیارډ افغانۍ نقد نور مرستو بیش په اړه یې هم بیړنی اقدام کړی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.